تا ته مان چې موټر سایکل په احتیاط سره چلاوه دې لپاره خو تعالی ما نه واغستې بچیا چې ته د خلکو څخه پکې منډې وې خود وینو په باران کې رالي مړه د څو پورې به داسې پیاده ګرځي مړه ځان له موټر سایکل واخله مړه دا د موټر سایکل لا غستو دا خو چلماران دي زه یې ورځ واخلم تاسو ته به وښیم مړه ته به هم ځان له موټر سایکل اخلي سبا نه بل سبا اختر دی موټر سایکل پیدا کا چې چېرته پې لاړ دلته ګوره دې سر دی ګوره پلار یې ټوله ورځ په ډېران کې کباړ راغونډوي دا به موټر سایکل څه واخلي باړ خو موټر سایکل نه اخیستی بچې ولې غوسې ته چا درته څه ویلي دي که چا سره جګړه کړې ده داجي ټول خلک ما د موټرسایکل پیغور راکوي ته ما له یو موټرسایکل نشي اخیستی زما د ټولو ملګرو سره موټرسایکل دي او زما څه پکې نشته زه اخر څه وکړم ته باید دا ووایه زه خو د ژوند نه تنګ راغلی یم نه بچې داسې خبره نه ده ما خو ستا هر ارمان پوره کړی دی کل خو ستا د زندګۍ دپاره خطرناک دی زه د هر څه د چا دپاره کوم په دې سرو غرمو چې دا مزدوري کومه دا ستا دپاره کومه زما نور څوک دي علاوه ستا نه بچې د موټر سایکل نه قلار شه نور چې څه غواړې هغه به زه وکړم خو موټر سایکل نه قلار شه نور چا دپاره خطرناک نه دی راز زما دپاره خطرناک دی رو بچیا زه خو ستا پلار یم او زما هره خواري او سوچ ستا دپاره دی صرف خلکو پسې مه ځه ته خلک به ډېر څه کوي او د موټر سایکل سوچونه پرېږده ته او د زړه نه وباسه دا سوال درته کوم منت درته کوم نه داجي ته زما لپاره هېڅ هم نشي کولی بچې زه خو ستا پلار یم دومره بدتمیزه خبره څوک پلار ته کوي داجي ته د کوره لاړه به هله به کور ته راځم څو پورې ما له موټرسایکل نه یې اخیستی زه چا پیغور نشم برداشت کولی یا الله زما څه خو پیسې نشته دی زه مې دا بچي د موټر سایکل له کم ځای نه پیدا کړم ما څه خو روپۍ نشته یا الله یا الله ما ته څه لار وښایه ځواني ولاړ لاړ یو ګوټو خالی جام شو ځواني ولاړ لاړ یو ګوټو خالی جام شو نه خوب شو نه شرنګ شو نه یار ګلندام شو مړه د څو پورې به داسې پیاده ګرځي مړه ځان له موټر سایکل واخله مړه دا د موټر سایکل لا غستو دا خو چلماران دي مړه ته به هم ځان له موټر سایکل اخلي سبا نه بل سبا اختر دی موټر سایکل پیدا کا خالی جام شو نه خوب شو نه شرنګ شو نه یار پلار یې ټوله ورځ په ډېران کې کباړ راغونډوي دا به موټر سایکل څه واخلي باړ خو موټر سایکل نه اخیستی ژوند تمام شو نه ساز شو نه سوز شو بس هسې ژوند تمام شو هلکه ریحانه ته چېرته تللی ولې څه چل شی خیر خو دی خیر چېرته دی
زه اوس ستا پلار په تا پسې ټوله شپه وګرځېدو او ستا پته هم نه لګېده څوک د پلاره نه خفه کېږي همقله بېوقوفه خلک د پلاره خفه کېږي پلار خو ستا دپاره ډېرې سختې تېرې کړي یو ته سوال او بل ته سوال چا ورله پیسې ورنه کړي په کور کې یوه غوا وه هغې ستا لپاره خرڅه کړله او موټرسایکل یې درله پرې واخیست او د غوا نه هم خړا شو ښه زما لپاره موټرسایکل واغستو او غوا یې خرڅه کړله زما لپاره داجی تا زما لپاره غوا خرڅه کړه زما ارمان دې پوره کړو ستا ډېره مننه داجي ستا ډېره مننه او بچې ستا دپاره ما غوار خرڅه کړه ستا ارمان ما پوره کو د احتیاط سره به موټرسایکل چلی او مقابلې به د چا سره پې نه کې اختر دی اوس د کور نه بهر موټرسایکل مه وباسه او چې کله اختر تیر شو بل ضرورت پې سر کوه داجي زه خو اوس غټ سړی یم پوهېږم هېڅ هم نشته تاسې یارېږي د ملګرو سره بار چکر واما موټرسایکل تاسې شوق چې ما موټرسایکل واغوست ما له مخه پیغورونه راکوي او بېرته ډېر زر راځم داجي زه بچې الله دې مل شه په قلاره قلاره یې چلوه او داسې نه چې د اختر راباندې د وینو په باران کې راشي بچې زه الله دې مل شه بچې ځواني ولاړ لاړ یو ګوټو خالی جام شو ځواني ولاړ لاړ یو ګوټو خالی جام شو نه خوب شو نه شرنګ شو نه یار ګلندام شو نه ساز شو نه سوز شو بس هسې جو واه ماشاءالله ماشاءالله موټرسایکل دې خو ډېر ښه پیدا کو څنګه چاته دې سوال وکړو نه مړه چاته مې سوال نه دی کړی خو پلار ته چې څنګه ویله ستاسو د پیغور د وجې مړه ډارکي موټرسایکل واخیستو مړه ستاسو پیغور نه شم برداشت کړو څنګه موټرسایکل څنګه دی ښه دی که نه دی ټیک ته مړه راځه پرېږده خبرې ستا رام نوی دی او زما رام نوی دی راځه چې ریس پې ولګو چې پته یې ولګي چې چا موټرسایکل ښه دی نه نه زه پې ریسونه نه وم ما ته پلار خارېږي ما ته ویل په دې به ریسونه نه وې پرېږده مړه پلار دې ستا نه څه خبرېږي راځه چې ریس پې وو چې پته یې ولګي ته خو زما نه هسې یېرېږي د یارېدو څه خبره نشته مړه چې ته وایې که نه ریس پرېږو راځه څه پته ولګي ستا موټرسایکل ښه دی خو زما ښه دی په بد وخت ګیراله ډېر په هی سوران کې راله اختر راله خود وینو په باران کې راله ډېر په بد وخت ګیراله ډېر په هی سوران کې راله اختر راله خود وینو په باران کې راله اختر راله خود وینو په باران کې راله بچې ستا دپاره ما غوار خرڅه کړه ستا ارمان ما پوره کو د احتیاط سره به موټرسایکل چلی او مقابلې به د چا سره پې نه کې اختر دی اوس د کور نه بهر موټرسایکل مه وباسه او چې کله اختر تیر شو بل ضرورت پې سر کوه داجي زه خو اوس غټ سړی یم پوهېږم هېڅ هم نشته تاسې یارېږي او ملګرو سره بار چکر واما موټرسایکل تاسې شوق چې ما موټرسایکل واغوست ما له مخه پیغورونه راکوي او بېرته ډېر زر راځم داجي اخترتا خود نکریزو پزے وینے روڑے دا پکم رنگ کی رالے دا پکم شان کی رالے اختر رالے خود وینو
سوران کې راله اختر راله خود وینو په باران کې راله اختر راله خود وینو په باران بچیا دا پتا څه وشو تا ته ما نه ویل چې موټر سایکل په احتیاط سره چلوه دې دپاره خو تاله ما نه واغستې بچیا چې ته د خلکو څه پکې منډې وې خلک به خوشحالۍ کوي او اختر دې راپسې به غم کو بچیا تا ته ما نه ویلي چې په احتیاط د موټر سایکل چلوه ستا نه علاوه خو بچیا زما څوک نشته نور په دې دنیا زه دې یوازې پرېښودم بچیا ما خو ویل خبرې به د مینې راوړې اختر ما خو ویل سندرې به شیرینې راوړې اختر ما خو ویل وږمې به ګلورینې راوړې هو اختر تا خو د نکریزو پزې وینې راوړې اختر تا خو د نکریزو پزې وینې راوړې. السلام علیکم زما عزتمندو زموږ د ویډیو مقصد درې خبرې دي. یو غریب ته پیغور کول پکار نه دي غریب پیغور قطعا نشي برداشت کولی او دویم دا چې خپل پلار ته د غریبۍ پیغور او بدې خبرې سپورې خبرې ویل پکار نه دي دا د پلار په زړه باندې ښه لګي نه او پلار یې برداشت کوي خو هغه سړي ته پته لګي چې ښځه کړي بچي او دریم دا چې پلار موږ له موټر سایکل اخیستی وي د ضرورت دپاره اخیستی چې ضرورت به زما بچي حل کوي او موږ بیا د ملګرو سره منډې وهو هغه پکار نه وي بیا د منډو انجام ډېر خراب راوځي مګر تاسو ته پکار دی چې په دې درېو خبرو باندې عمل کوو خود وینو په باران کې راله ډېر په بد وخت کې راله ډېر په هی سوران کې راله اختر راله خود وینو په باران کې راله اختر